سجای المسا علم وصف سبحانی خویز دکا انسانی. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیبو راسره مل واوسئ. سجای المسا علم وصف سبحانی خویز دکا انسانی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع چغلي یا نمیمت. د ژبې د ګناهونو څخه یوه عمده ګناه هغه چغلي او نمیمت دی. علماء کرام لیکي چې نمیمت د ژبې د آفتونو او مصائبو څخه لوی آفت او لوی مصیبت دی. د شر او فساد په ډول د خلکو د جنګولو او ناراضه کولو دپاره د خلکو په منځ کې د خبرو وړلو او راوړلو ته چغلي او نمیمت وایي. چغلي چې ده د شر او فساد کلي ده، د فساد تخم دی. الله رب العزت فرمایي هماز مشاء بنمیم. هماز یعنی پر خلکو عیب ویونکی، مشاء بنمیم یعنی د خلکو په منځ کې چغلي وړونکی چې د یوه خبره بل ته او د بل ته وړي. حضرت شاه ولی الله رحمه الله چغلي او د خبرو وړل او راوړل د کفارو خوی او د کفارو عادت بللی. یو انسان دې په خپل ځان کې وګوري، که دغه خویونه د هغه په ځان کې موجود وي، د هغه عادت جوړ شوی وي، نو د الله نه دې وویریږي، دا خویونه دې پرېږدي، ځکه دا د کفارو خوی دی. بیا هم الله رب العزت فرمایي ویل لکل همزة لمزة. الله وایي هلاکت دی وي، بربادي دی وي، خرابي دی وي هر غیبت کوونکي او عیب ویونکي لره. او زموږ ځینې مفسرین د همزه ترجمه په نمام او چغلیګر سره کوي، یعنی هلاکت دی وي هر چغلیګر لره چې هغه د شر او فساد لپاره د یو انسان خبره بل ته وړي او د بل ته راوړي، تر څو د دوی ترمنځ فساد او فتنه او جنګ منځته راشي. د بخاري او د مسلم صحیح حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی لا يدخل الجنة نمام. رسول الله فرمایی چې نمام او چغلیګر به جنت ته نه داخلیږي. او هغه څوک چې په خپل ژوند کې ځان لپاره دا عادت ګرځولی چې د یوې کورنۍ خبره بل ته وړي او د بلې کورنۍ بلې ته راوړي، حتی د یوې کورنۍ ترمنځ د یوه خبره بل ته او د بل ته نقلوي، په دې به چې کله وفات کیږي د قبر عذاب ډیر سخت وي. ځکه دا چغلي او نمیمت د هغو لویو آفتونو څخه دی چې د ډیرو لویو فتنو سبب او لامل ګرځي. څومره ډیر جنګونه د قبیلو او د قومونو ترمنځ، د کورنیو ترمنځ د نمیمت او د چغلي په سبب پیښ شوي دي. تاسو ته به هم معلوم وي څومره ډیر خواږه ورونه د نمیمت او د چغلي په سبب هغه شریر دښمنان ګرځېدلي دي. څومره ډیر خاوندان او ډیرې میرمنې د نمیمت او د چغلي په سبب باندې خپل منځ کې جلا شوي دي. هغه څوک چې دا عادت لري، یعنی د خبرو د وړلو او د راوړلو عادت لري، په هغه کې نور هم ډیر بد صفات راجمع دي. هغه نمام او چغلیګر ډیر وخت په خپلو خبرو کې دروغ وایي، نو بدترینه صفت دروغ دی. او بل بد صفت دا دی چې هغه د خلکو عیب وایي
همدارنګه هغه څوک چې په دې عادت او په دې بد صفت باندې مبتلا وي او راګیر وي هغه د غدر او د خیانت د حساد او عناد او د تملق څخه خالی نه وي دا ټول صفات هغه بدبخته کې موجود دي. یحیی بن اکثم رحمه الله فرمایي چې چغلیګر تر ساحر او کوډګر شریر دی. چغلیګر په یو ساعت کې هغه کارونه کوي چې کوډګر او ساحر په میاشتو کې نشي کولی. او حسن بصري رحمه الله فرمایي هغه څوک چې د خلکو حال تا ته وایي نو ستا حال هغه هم خلکو ته وایي. نو په چغلیګر باندې د الله لعنت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به جنت ته نه داخلیږي لا یدخل الجنت نمام. نو زموږ وروڼه دې ته متوجه شي که دا عادت په چا کې نه وي هغه د الله نیکبخته انسان دی. هغه ته به الله په ژوند کې عزت ورکوي هغه ته به الله په ژوند کې ترقي ورکوي. خو که دا عادت زمونږ په کوم رور کې یا زمونږ د خویندو ترمنځ موجود وي نو د الله دین او د الله کلام او د رسول الله وینا ته دې متوجه شي دا فاسد او خبیث عادت دې پرېږدي. ځکه هغه څوک چې د چا خبرې بل ته وړي د هغه دې ته راوړي د هغو ترمنځ شر او فتنه او فساد د دې خبرو په واسطه باندې پیدا کیږي. نو دا انسان به په دنیا کې هم ذلیل او بې عزت وي او په آخرت کې به د الله سخترینه عذاب کې گرفتاره وي. نو که زموږ په ورونو کې د عادت وي نو په دې هیله چې پرېږدي. همدارنګه که زموږ په خویندو کې د عادت وي په دې هیله چې پرېږدي چې تر څو الله په دوی باندې خپل فضل او رحم او کرم وکړي. حماد بن سلمه رحمه الله فرمایي چې یو سړي په بازار کې خپل مریه او خپل غلام خرڅوه. هغه چا چې راخسته هغه ته پوښتنه وکړه چې دا ستا مریه څه عیبونه لري؟ نو دی ورته ویلې چې زما په مریي او غلام کې څه عیب نشته، صرف یو عیب لري چې هغه چغلیګر دی، خبره د یو چا نه بل چا ته وړي. هغه چا چې دا غلام او دا مریه رانیوه هغه ویلې چې دا خو څه عیب نه دی. غلام یې راونیوه مریه راوسته خپل کور ته. د ورځې په تېرېدلو سره د مریي او د غلام د خپل د مالک ښځې ته وویلې چې دا ستا خاوند تا نه خوښوي، هغه غواړي چې په تا باندې بل واده وکړي. او دې ښځې ته یې ویلې که ته دغه چاړه واخلې او د شپې چې کله ستا خاوند بیده کیږي د هغه د سر نه څه ویښته راکټ کړې او ویخرئ، نو بیا به ته د هغه خوښه شي، په تا باندې به بل واده نه کوي. دا د دې چغلیګر غلام خبرې دي. دا خبره خو ښځې ته وکړه، مګر لاړه د ښځې خاوند ته اوس څه وایي؟ هغه ته وایي چې ستا ښځې فساد طرف ته مخه کړې ده او هغه غواړي چې نن شپه تا په چاړه او په چاقو باندې حلال کړي او قتل دې کړي. ستا ښځې ستا د وژلو اراده کړې ده، نو ته نن شپه مه بیده کیږه، فقط ځان په خوب باندې واچوه، تا ته به د خپل د ښځې حال در معلوم شي. نو سړي د حال د معلومولو لپاره شپې ځان پر خوب واچوه، خو خوب یې نه کوه. ساده ښځه چې هغه د چغلیګر او فاسد مرئی او غلام په خبره باندې دوکه شوې وه او د دې مرئی په خبره باندې باور کړی و، نو د شپې د چړې سره راغله او غواړي چې د خپل د خاوند د سر څخه یو څه ویښتان کټ کي او ویخروي. نو چې کله هغه راغله د خاوند دا یقین شو چې رښتیا سره دا ښځه ما وژني، دې فساد ته مخه کړې. نو سړی پر ښځه راوغورځېده او ښځه یې ووژله او په قتل یې ورسوله. د ښځې کورنۍ بیا راغله د ښځې دا خاوند یې ووژه. نو د دغه وژنو او قتلونو په سبب د ښځې او سړي د قبیلو په منځ کې لوی لوی جنګونه پیښ شول. دا ټول د دې یوې چغلي په سبب باندې چې دې مرئی او دې غلام کړې وه. همدارنګه دا فسادونه او دا فتنې موږ هم په خپله کورنیو کې په خپله ټولنه کې په سترګو باندې وینو. خو الله دې موږ ته هدایت وکړي. هغه کارونه چې د الله د لعنت سبب ګرځي، د الله د غضب سبب ګرځي، هغه موږ پرېږدو، هغو کارونو ته مخه کړو چې الله رب العزت زموږ نه راضي کیږي او موږ ته عزت د دنیا او آخرت را نصیبوي. که په مدارسو کې وي دا کار، که په مکاتبو کې وي، که په کورنیو کې وي، که په دفاترو کې وي،
یا په نورو ادارو کې وي، هر هغه چا کې چې دا بدبخته او فاسده خوی موجود وي باید چې د الله رضا لپاره دا کار پرېږدي او هغه کارونو ته مخه کړي چې الله رب العزت پرې راضي کیږي. ځکه چغلیګر انسان نه په دنیا کې عزت لري او نه په آخرت کې، بلکې تل لپاره به د الله رب العزت په غضب او د الله په لعنت کې ګرفتار وي تر څو چې توبه وباسي. نو قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. شرم رسوه چاته چې د خیر څخه مانیسي، نقصان دی کوتا میں سی، سرکه د عمل ته د سپین قرآن سامنے سے، قسمت لبکانے سے، تر سوچ شرونوینه مکړه بدګماني، خو زده که انساني عالم سجاهل مسائل لم وصف سبحاني، خو زده که انساني عالم سجاهل مسائل لم وصف سبحاني، خو زده که انساني عالم سجاهل مسائل لم وصف سبحاني، خو زده که انساني. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. امام غزالی رحمه الله لیکي هر هغه څوک که تاسو ته د چا خبره راوړي چې فلانی سړي ستا په باره کې داسې ویل یا ستا په حق کې داسې وکړل یا غواړي چې ستا فلانی کار در خراب کړي یا ستا دښمن سره هغه دوستي کوي، نو چې کله دې چغلیګر دا خبرې تا ته راوړي نو ته اقدام مه کوه، بلکې 6 کارونه عملي کړه. هغه 6 کارونه اول دا: هغه څوک چې تا ته د بل چا خبره راوړي، یعنې د چغلیګر خبره باید ونه منل شي، ځکه چغلیګر چې دی هغه فاسق دی. د فاسق شاهدي مردوده ده، هیڅ کله هغه نه منل کیږي. دویم، چې کله هغه تا ته د بل چا خبره راوړي ته دې چغلیګر ته نصیحت وکړه او د دغه کار څخه یې ته منع کړه او دا ورته ووایه چې دا کار مسلمان سره کله هم نه ښایي چې د یو چا خبره و بل چا ته ویسي. دریم دا چې چغلیګر چې کله تا ته د بل چا خبره راوړي دا باید ته په زړه کې بد ووینې او دې ته بغض فی الله ویل کیږي، یعنې د الله رب العزت دپاره بد راتلل. د یو چا سره نه کومه معامله لري او نه هغه سره کومه دعوا لري، خو صرف دغه انسان د الله د اوامرو مراعت نه لري، نو ستا د هغه خویونه نه خوښیږي او د دغه خویونو په سبب هغه بد وینې، نو دې ته بغض فی الله ویل کیږي او دا کار ښه دی، ثواب هم لري. نو چغلیګر چې کله تا ته د بل چا خبره راوړي منه خو ما، خو دا انسان په خپل زړه کې بد هم ویني. څلورم دا چې کله چغلیګر تا ته د بل چا خبره راوړي نو د هغه چا خبره چې تا ته راوړې په هغه بد ګمان ونه کړې تر څو چې تا ته حقیقت نه وي څرګند شوی. پنځم دا چې دغه چغلي باید د دې سبب ونه ګرځي چې دغه سړی د معلوماتو پسې شي چې رښتیا هم داسې ده چې کله هغه تا ته خبره راوړي نو ته معلوماتو پسې ګرځې چې دا خبره همداسې ده که نه ده، ځکه دا جاسوسي ده او جاسوسي په اسلام کې حرامه ده. شپږم دا چې کله چغلیګر تا ته خبره راوړي چې فلانی سړي او انسان ستا په هکله دا او دا خبرې کولې، نو که ته په هر مجلس کې کینې دا خبرې یادې کړې نو ته په خپله بیا چغلیګر شوې. نه، نو باید چې د چغلیګر خبره هیڅ کله هم ونه منل شي، ځکه دا فاسق دی او د فاسق شهادت مردود دی. او که تاسو ته په کومه خبره باندې راځي نو باید چې هغه ته نصیحت وکړئ، ځکه د داسې انسانانو د بدو خویونو په سبب د ډیرو کورنیو ترمنځ دښمني او نفاق پیدا شوی، حتی د خاوند او د ښځې ترمنځ جلاوالی راغلی دی، د قومونو او د قبیلو ترمنځ جنگ او جګړې راپېښ شوي دي. دویم بد خوی د انسان لپاره هغه دوه مخي ده. د ژبې د ګناهونو څخه یوه بله عمده او بده ګناه هغه دوه مخي ده چې په عربي کې هغه ته ذوالوجهین ویل کیږي. الله رب العزت د منافقانو په باره کې فرمایي: مذبذبین بین ذلک لا الی هؤلاء
ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا. الله رب العزت فرمایی منافقان په تردد او په شک کې دي. هغوی نه په اسلام اطمینان لري او نه پر کفر اطمینان لري. کله یو طرف ته کیږي او کله بل طرف ته کیږي. او الله داسې انسان ته ګمراه ویلی دي. او هغه څوک چې الله ګمراه کی نو څوک نشته چې بیا هغه ته مستقیمه او سمه لار وروښي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی بدترین د انسانانو هغه دومخی انسان دی. تجدون شر الناس ذا الوجهین الذي یأتی هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی بدترینه د انسانانو هغه دومخی انسان دی. او دومخی انسان د منافق سره مشابه دی. او هغه انسان چې دومخی وي هغه تر چغلیګر او د نمام نه هم بدتر دی. ځکه چغلیګر یو طرف ته خبره وړي مګر دومخی انسان تر چغلیګر ډیره او زیاته خطرناکه وظیفه اجرا کوي. ځکه دا دواړو طرفو ته خبرې وړي. یو طرف ته په یو مخ او بل طرف ته په بل مخ. لکه چې رسول الله فرمایی تجدون شر الناس ذا الوجهین الذي یأتی هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. یعنی شر او بد د خلکو هغه دومخی انسان دی چې یوې ډلې ته یو رنګه خبرې کوي او هغه نورو ته بل رنګه خبرې کوي چې د دیو ترمنځ نفاق او شقاق او بدبختي منځته راځي. مسلمان باید هغو صفاتو او اخلاقو ته ځان کې ځای ورکړي چې هغه یو مسلمان سره ښایي. هغه د مسلمان صفت وي او د مسلمان د عزت سبب هم په دنیا کې او هم په آخرت کې ګرځي. هغه بد عملونه، هغه بد خویونه او هغه بد صفات چې مسلمان سره نه ښایي باید هغو ته شا کړي. نو زموږ مسلمانان ورونه همدارنګه زموږ مسلمانانې خویندې باید چغلیګري د خبرو وړل او راوړل پرېږدي. همدارنګه باید دومخې خبرې هم پرېږدي چې چاته په یو مخ یو رقم خبرې او چاته په بل مخ بل رقم خبرې. ځکه دا ټول د منافقانو او د کفارو خویونه او عادتونه دي. راشئ په ځان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د تابعینو اخلاقو او صفتونو ته ځای ورکړئ. د رسول الله وینا واورئ، د صحابه وینا واورئ، د خپل علماو وینا واورئ چې یو مسلمان باید څنګه صفات ولري. نن ورځ چغلیګري، همدارنګه نن ورځ دومخي، لعنت ویل او شکنځل کول دا د مسلمان خوی او عادت ګرځېدلی چې هیڅ کله دا مسلمان سره نه ښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی لعن المؤمن کقتله. رسول الله فرمایی پر مؤمن مسلمان لعنت ویل لکه د هغه وجل داسې دي. همدارنګه رسول الله فرمایی مؤمن طعان، لعان، فاحش او بزی باید نه وي. مؤمن باید عیب ویونکی نه وي. مؤمن باید لعنت ویونکی نه وي. مؤمن باید فحش ویونکی نه وي. او مؤمن باید هغه ښکته او بیکاره او بیهوده خبرې ونه کړي. نن ورځ د دې پر ځای چې زموږ یو مسلمان رور بل مسلمان سره مخامخ شي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پر ځای کړي او ووایي چې السلام علیکه ورحمت الله وبرکاته، د هغو ملاقات او د هغو مخامخ کیدل په بد ویلو او په فحش ویلو او همدارنګه په شکنځلو کولو کې وي. ځینې زموږ ورونه دي، همدارنګه ځینې زموږ خویندې دي چې د خپل خویندو ته یا د سپي نوم یادوي، بخښنه غواړم، یا د غوایي نوم یادوي، یا د خره او د سپي او د سرکوزي نوم یادوي. نو دا ټول هغه حرام الفاظ او هغه حرامې خبرې دي چې یو مسلمان ځوان که هغه زموږ ورور وي او که زموږ خویندې وي هغو سره نه ښکاري. هر هغه څوک چې تل لپاره شکنځل کوي، پوچې خبرې استعمالوي، د هغه د عقل په لږوالي باندې دلالت کوي.
د هغه پر صفاحت او د هغه په کمعقلي او بېحوصله والي باندې دلالت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان ته ښکنځل کول فسق دی او مسلمان سره جنگ کول دا کفر دی. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ ته هغه لارې راوښي چې هغه د الله رب العزت د رضا سبب، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا سبب وي. د هغو بدو خویونو او د بدو کردارونه نه دې الله موږ وساتي چې هغه موږ په دنیا کې هم بې عزت کوي او هم په آخرت کې. نو چغلیګري، دوه مخي، لعنت ویل، شکنځل کول دا مسلمان سره نه ښایي. په دې هیله که چا کې وي پرېږدې وي او که چا کې نه وي هغه دې الله په دې خپلو نیکو خویونو باندې قائمه او دائمه وساتي په دې هیله. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شي. کستا د لاسو خولې د شرار څوک په امان وي، کامل به د ایمان وي، و بل ته هغه شی خوښ که پیرزو چې د پر ځان وي، عاقل وي که نادان وي، کوه د مظلوم غور پر مسکین مهرباني، خو ځکه انساني د دوو کسو تر میان چغلي کار بولم شیطاني، خو ځکه انساني عالم سه جاهل مسائل هم وصف سبحاني، خو ځکه انساني عالم سه جاهل مسائل هم وصف سبحاني، خو ځکه انساني عالم سه جاهل مسائل هم وصف سبحاني، خو ځکه انساني